سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غږیږي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وي ویډیو را سره تر پای وګورئ. چینل سبسکرایب کړئ. سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غږیږي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به سبا چهارشنبه د سلواغي په شپږمه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په خبرپاڼه کې وایي چې دا غونډه به د افغانستان پر وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یونما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر نینکن هویتفلیټ هم د امنیت شورا دغې غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده، اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی لویدیځو هېوادونو نه استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل کیږي.